د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او پاکستاني ملیشیو ترمنځ د جګړې پوره راپور دا چې جګړه څنګه پیل شوه او نتیجه یې څه شوه مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګران اورېدونکو السلام علیکم. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ په دوکلام سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ وروسته له هغې جګړه پیل شوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته تاسیسات جوړ کړي چې افغان امنیتي ځواکونو یې مخنیوی کړی او وروسته پاکستاني ملیشو په افغان ځواکونو ډزې وکړې چې له دې سره سخته جګړه ونښته. دواړو لورو بېلابېلې وسلې وکارولې. په جګړه کې پاکستاني لوري پوره تلفات ورکړل، 4 پوستې له منځه لاړې او 12 تنه سرتیري هلاک شول. عام افغانان هم د ملي ځواکونو ملاتړ ته راوتلي وو او وسلې تر غاړه کړې وې. دغه راز په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي جاوید صافی چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له قومندان سره په اړیکه کې وو هغه ورته وویل چې تاسو زموږ ویاړ یئ او د هېواد ساتونکي یئ. پاکستان ته په نره ځواب ورکړئ او که اړتیا پیښه شوه نو دوی به خپله هم لومړۍ کرښې ته درځي. په هر حال جګړه روانه وه او پاکستاني لوري درنې وسلې هم استعمال کړې چې بدبختانه 3 مېرمنې پکې شهیدانې شوې او د جګړې په سیمه کې سلګونه تنه بېځایه شول. خو افغان ځواکونو بیا پاکستاني ملیشې تر کلک برید لاندې ونیولې، تېښتې او تسلیمۍ ته یې مجبور کړل. نن پاکستاني لوري 2 ځل د اوربند غوښتنه وکړه خو افغان امنیتي ځواکونو رد کړې او ویلي دي تر هغې چې پاکستاني ملیشې له 0 نقطې نه وي وتلې او بخښنه یې نه وي غوښتې دوی به جګړې ته دوام ورکوي. افغانانو په کلکه د ملي ځواکونو ملاتړ اعلان کړی او ستایلي دي چې پنجابیانو ته یې غاښ ماتونکی جواب ورکړ. تر دې وړاندې کندهار کې هم د امنیتي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړه شوې وه چې 18 پاکستاني ملیشې پکې وژل شوې وې. په دې تړاو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي دوی به پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني پوځیانو د سرغړونو په اړه له ډیپلوماتیکو لارو چارو خپل اعتراض وړاندې کړي. په هر حال تاسو د دغې جګړې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.